افغاني سری میاشتې ټولنې 14 په زړه سوري ماشومان د درملنې لپاره معرفي کړي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې پرون چهارشنبه د سوري زړه پر انځخته 14 نور ماشومان د عملیاتو او درملنې لپاره په پلازمینه کابل کې یو روغتون ته وروپېژندل. د ټولنې په خپل ایکس پاڼه کې چې په خوا ټویټر نومیده د دې خبر ترڅنګ په یو خبره کړي ویډیو کې د یو پلار چې د سوري زړه په ناروغي اخته خپل کوچنی ماشومې له شبرغان له ځان سره د دې ټولنې دفتر ته راوړی و خبرې هم خبرې کړي چې وای د خپل ماشوم د درملنې وس یې نه درلود. په دې ویډیو کې د افغاني سری میاشتې ټولنې یو مسؤل وایي چې تر اوسه یې د سوري زړه په ناروغي اخته په زرګونو ماشومانو درملنه په وړیا توګه کړي، خو په ورته ناروغي د اخته نورو په زرګونو ماشومانو د درملنې لپاره له خلکو غواړي چې ورسره مالی مرسته وکړي. WHO وايي ښايي 815,000 افغان ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وايي په افغانستان کې به 815,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړه. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې په خپل ایکس پاڼه کې چې په خوا ټویټر نومیده د دې خبرداري ترڅنګ د غراز ویلي چې په دې هیواد کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هر ورځ د خپل لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي او ژوند په سختۍ تیروي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې د سې شنبې په ورځ ویلي چې د خپل مهمو شریکانو په مرستو به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي د بیړنیو روغتیايي ستونزو مخه ونیسي. د دې سازمان په وینا سږکال یې په دې هیواد کې 14 میلیونه وګړي د روغتیايي مرستو لپاره په نښه کړي چې د دغو وګړو له ډلې 8 میلیونه او 4 لکو ته د دې کال په لومړیو 6 میاشتو کې مرستې رسولې دي. د کندهار میرویس روغتون ته د هر میاشتې لپاره 29 میلیونه افغانۍ منظور شوې. د کندهار ځایي مسؤلین وایي د سره صلیب لخوا د مرستو له بندیدو وروسته د افغان حکومت مشرتابه له لوري د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د درملو او نورو اړینو توکو له کمښت سره مخ و د هر میاشتې لپاره 29 میلیونه افغانۍ منظور شوې. د کندهار د والی ویاند مولوي محمود عظام د وګي په لومړۍ نیټه په ژواک خبري اژانس ته وویل که څه هم د کندهار والی حاجی مولا شیرین اخوند څو ځله له سره صلیب سره د میرویس روغتون په اړه لیدنې وکړي څو د سره صلیب مرستې د پخوا په څیر دوام پیدا کړي خو هغوی همکاري ته زړه ښه نه کړ. د هغه په وینا وروسته د میرویس روغتون د درملو او نورو اړتیاو ارزونه وشوه. د اړتیا وړ مبلغ د مشرتابه له مقام سره شریک شو چې هغه هم د هر میاشتې لپاره ورته 29 میلیونه افغانۍ منظوري کړي.